بنیادي صاحب مونږه د پښتون کونسل ملګرو دا سوچ وکړو چې په نړۍ کې پښتانه ډیر دي خو هغوی یو داسې تنظیم ته اړتیا لري چې ټول په یو پلیټ فارم باندې رايوځای شي. نو په دې وجه مونږ د یورپ د ملګرو سره، د امریکې د ملګرو سره، ایون د دې پورې چې د عربستان د ځینو ملګرو سره هم مونږ په دې رابطه وکړله. په وطن کې ما هم د پښتنو سره دا ملګري چې د هغوی سره رابطه وکړله چې یاره مونږ داسې وکړو چې دلته بهرمېشت پښتانه چې کوم دي دوی رايوځای کړو. نو د دې دپاره دا ډیره ضروري وه چې مونږ پښتون ګلوبل ډایسپورا یو تنظیم وټاکو چې په هغې کې بیا د بېلابېلو هیوادونو نه ملګري زمونږ سره وي، د هغوی سره زمونږ کوارډینیشن وي که مونږ د دې خپل قام دپاره، د دې خپل وطن دپاره اواز پورته کوو، نو چې دا مونږ په منظمه توګه سره پورته کو او هغه چې په کم ځای کې هم پښتانه میشت دي، په کم هیواد کې هم دي، چې دا په یو تار وپیللی شي. نو په دې وجه باندې مونږ دا ضرورت محسوس کړو چې مونږ یو داسې تنظیم را جوړ کړو چې ټول پښتانه پرې رايوځای کړو.